کرکټ او د کرکټ په ډګر کې بیګا شپه د افغانستان کرکټ بورډ T20 ورلد کپ ته سکواډ اعلان کړي. زما په نظر بهترینه سکواډ دی. بعضې کمزورتیا لوبډله کې شته. تاسو هم را سره خپل نظر شریک کړئ او زه به هم در سره خپل نظر شریک کړم. سالمه نیوکه د هر یو افغان حق ده. دغه T20 ورلد کپ په ویسټ انډیز کې او په USA کې یا په امریکا کې ترسره کیږي. سکواډ کې چې کوم لوبغاړي دي هغه خو بیګا شپه تاسو خپله هم لیدلی دي او شاید یې نن تاسو لیدلي. دلته ډېر زیات ناوخته و چې سکواډ اعلان شوی. ما خپله سهار د افغانستان سکواډ وکتو، یعنې نن اوس ماښام دی دلته. نو په سکواډ کې په اوپننګ کې رحمان الله ګوربز، ترڅنګ یې ابراهیم زدران دی او ورسره بیا نجیب الله زدران او بیا زمونږ ینګ لوبغاړی راغلی دی لوبډلې ته، یعنې بهر شوی نه دی. آیرلینډ خلاف هم ولوبېدلو. اسحاق رحیمي یعنې زمونږ کلیوال، خو دا ټول زمونږ لوبغاړي دي، په موږ باندې حق لري. اکثریت ګوري دغه اسحاق رحیمي موږ افغانانو به وایي چې دا کرکټ د خوست د خلکو دی او خوست ته ډېر حق ورکول کېږي که نه. دا کمپرستي باید ونی شي، ځکه مه وایي چې زمونږ کلیوال خوږېړیوال دی اسحاق رحیمي. نو کرکټ بورډ دومره هم ظلم نه کوي چې دا ټول لوبغاړو چې کوم حق جوړېږي هغه د دغه نه راولي، د خوست نه. دې کې د هرې منطقې لوبغاړي شته. خو را به شو عظمت الله عمرزي ورته او ورسره بیا محمد نبي دی او بیا ګلبدین نایب، بیا کریم جنت هم دی، کپتان راشد خان دی او ورسره ننګیال خروټ. ګورئ زه په دغه دوه لوبغاړو باندې د زړه نه خوشحاله یم. د لوبډلې نه ډراپ شوي نه دي. ننګیال خروټ چې یو ښه الراونډر دی، ترڅنګ یې اسحاق رحیمي چې ښه ویکټ کیپر دی. ګورئ ګوربز او اسحاق رحیمي دوه ویکټ کیپر موږ سره شته. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي که یو زخمي شي نو بل یې ترڅنګ شته. ورسره بیا مجیب بیرته لوبډلې ته راغلی دی، مجیب الرحمان. ګورئ دا کوم پوسټونه چې تاسو د ده په اړه باندې کوئ چې کیچ دی ډراپ کې میکسول در باندې چکي ووالې، دا د ده ذهن ته تاوان رسي. زمونږ خپل لوبغاړی دی چې دا ژوندی داسې ډېرو لوبه وګټي. کرکټ کې ګټه بلاج شته. د خپل لوبغاړو خیر سپکاوی مه کوئ. بس ته لوبه ده تېره شوه هیره یې کوئ. زه پوهېږم تاسو ته هم درد رسېدلی، ما ته هم درد رسېدلی او ده ته به څومره درد رسېدلی. او بیا ترڅنګ یې نور احمد هم دی او بیا نوین الحق هم دی او بیا زمونږ فضل حق فاروقي ورور د افغانستان ویاړ، ترڅنګ یې فرید ملک هم دی. اکثریت کسان دا نیوکې کوي چې فرید ملک ولې په لوبډله کې اوس هم شتون لري. که موږ وګورو افغانستان کرکټ بورډ ینګ لوبغاړو ته موقع ورکړې ده، خو هغې لوبغاړو دومره ښه پرفارمنس نه دی کړی او بیا دا ډېر یو غټ ایونټ دی. که موږ چېرته ټول ورته ینګ لوبغاړي بوځو که نه، د افغانستان کرکټ ته ډېر زیات تاوان کوي، ځکه ډېر زر پریشر ورباندې راځي. دې کې ینګسټر شته، اسحاق رحیمي ورور شو، ننګیال خروټی شو، دا ینګ دي. عظمت هم ینګ دی، دومره زوړ نه دی. دا ګوربز وګورئ، ابراهیم وګورئ. بیا زیاتره کسان د ابراهیم زدران په بیټینګ باندې نیوکه کوي چې ابراهیم زدران ورور ډېر زیات سلو بیټینګ کوي. ګورئ که چېرته موږ اوپننګ کې وکټ د لاسه ورکو نو په لوبډله باندې پریشر راځي. همیشه ابراهیم زدران لوبډله د بد حالات نه بچ کړې ده. نو ستاسو نیوکه پر ځای ده، سلو بیټینګ کوي. دغه نه هم خواهش کوو چې دا بیټینګ به لږ تیز کړي، ځکه نن سبا که کرکټ وګورئ دا مه وایئ چې تاسو د انډیا په پیچونو باندې 2.5 کېږي. لاړ شئ د ساوث افریقا وګورئ، همدغه د ویسټ انډیز پیچونه وګورئ 200+ په کېږي. بعضې پیچونه یې داسې دي چې 140 هم ورباندې نشي کولی. پیچونو پورې هم بیا فرق لري. همدغه T10 کې تاسو لوبې وکتلې، همدغه T20 سیالۍ شوې، PSL شو، IPL شو، بګ بیش شو. نن سبا کرکټ ډېر زیات پرمختګ کړی دی، ترڅنګ هیټینګ هم. هر یو لوبغاړی راځي د چکې کوشش کوي، یا د 6 یا د 4، او هر یو لوبغاړی دا غواړي چې سټرایک ریټ ډېر ښه. نن سبا د لیګ زمانه ده، زیاتره پلیرز لیګ لوبوي.
نو بیا په ریزرو کې موږ سره شته لوبغاړي، 3 لوبغاړي دي. صدیق اتل، حضرت الله زازی ورور، سلیم صافی ورور. که چېرته کوم یو بیټسمین زخمی شي نو صدیق اتل هم آپشن شته او حضرت الله زازی ورور هم آپشن شته. که چېرته زمونږ یو بالر زخمی شي الله دې نه کړي، سلیم صافی ورور آپشن شته. نو دا د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ دی T20 ورلډ کپ ته. ګورئ په دې کې چې کم زمونږ لوبغاړي دي دغه چې ورلډ کپ تیر شو 2023 اوډیای، عظمت بهترینه پرفارمنس وکړي، ګربز بهترینه پرفارمنس وکړي، ابراهیم بهترینه پرفارمنس وکړي، همداسې راشد شو، نوین الحق شو. دا ګورئ دې لوبغاړو ډېر بهترینه پرفارمنس کړی دی. مجیب په یو میچ کې صرف خراب شو، هغه چې کوم نور میچونه یې هغه تاسو باید یاد ونه باسئ. همداسې ګورئ موږ پاکستان ته پکې ماتې ورکړې وه، سریلانکا ته هم پکې ماتې ورکړله، دغه ته هم پکې انګلینډ ته هم پکې ماتې ورکړله، نیدرلینډ ته هم پکې ماتې ورکړله. اوډیای کې دغه ځوانان دي، دغه ځوانان په دغه ورلډ کپ کې باید موږ سپورټ کړو، پریشر ورباندې وانچو. نیوکې ستاسو هم حق دی، زموږ هم حق دی. اوس افغانستان کرکټ دومره پرمختګ نه دی کړی، نه موږ دومره ښه رسنۍ لرو، نه دومره موږ ښه خبریالان لرو چې موږ راپاڅېږو یو دم نیوکو دا نه دي شوي، دا نه دي شوي. دغه نیوکې زموږ هم حق دي، د رسنۍ هم حق دي. نن سبا افغانستان کې رسنۍ ختمه ده، چاته غږ کوي نه وي پیسه د پښتانه کنځا کوي، که فیسبوک کې، که ټیک ټاک کې، که انسټاګرام کې. تاسو هم را سره خپل خوږ نظر شریک کړئ. سالم نیوکه ستاسو په ما هم حق ده، په لوبغاړو باندې هم حق ده. مننه.